بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو په تیر درس کې د ګوګل سکیچ اپ په پروګرام کې مو پروژه شروع کړې وله او اوس هم د پروژې دوهمه برخه ته رارسیږو. د پروژې په دوهمه برخه کې به موږ تاسو لومړی کار شروع کوو هغه به د اشپزخانې نه شروع کړو. لومړی موږ تاسو دلته راځو په اشپزخانې کې هغه ځای چې فرض مثال زر پکې وینځي نو هغه ځای موږ تاسو جوړ کړو. لړ به شو تقریبا د 1 متر په اندازې سره به ارتفاع ورته ورکړو، را به شو تر دې ځای پورې او آفسیټ به واخلو د دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې. دا مکمل ډول سره تاسو یو لاین هم د خواته هم هغې خواته جوړ کړئ. اوس به لاړ شئ تاسو به د فول کمانډ نه استفاده وکړئ، تقریبا 0.9 په اندازه سره 9 سانتي به د خواته هم راشي، 9 سانتي به د خواته هم راشي، دلخوا اندازه ده ښه. اوس به راشئ تاسو به د اریز کمانډ نه استفاده وکوئ. فعلا به راشئ تاسو به یو ریکټینګل دغه ځای کې واخلئ په دې ډول سره او یو به سرکل واخلئ په دې ډول. اوس به لاړ شئ تاسو به د فول کمانډ نه تقریبا 0.3 به دا کمه او 0.2 به دا کمه، نو په دې ډول سره کولی شئ. اوس به لاړ شئ تاسو دلته دا سرکل دا سنټر ته به تاسو ودرېږئ، دلته تقریبا دغونه ځای راځي، دلته به هم راشئ تر دې ځای پورې، سمه ده. دا به تاسو قطع کړئ، دې ځای نه به شروع تر دې ځای پورې او اریز دا به تاسو اریز کړئ، سمه ده. اوس به لاړ شئ تاسو به یو سرکل واخلئ دې ځای نه، کوچنی سرکل، فالو می کمانډ نه به استفاده وکړئ تر څو پورې تاسو سره په دې ډول سره بمبۍ شکل جوړ شي. ښه فعلا به راشئ تاسو که فرض مثال دې کې تاسو غواړئ چې پارټیشن ترسره کړئ، لکه فرض مثال زه غواړم چې دې ځای تر دې ځای پورې یوه المارۍ جوړه کړم، دې ځای نه شروع 0.02 په اندازې سره تاسو به لاړ شئ دلته او دا به کاپي کړئ نورو ځایونو ته هم، ایم او کنټرول دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې تر څنګه فلیټ او آفسیټ 0.05 په اندازې سره دا به هم تاسو 0.05 په اندازې سره تر څنګه دا به هم په دې ډول سره 0.05 په اندازې سره به دا هم تاسو جوړ کړئ. اوس کولی شئ چې د فول کمانډ نه استفاده وکوئ. ښه زه ورته چې هر یو به ځان ته جدا جدا آفسیټ کړم او فول کړمه، دا به تقریبا 0.1 په اندازې سره، دا به هم د دې په اندازې سره شي، دا به هم د دې په اندازې سره شي او دا به ښه دا د هم د اندازې سره صحیح دی. اوس به لاړ شئ تاسو به د بک پیل نه استفاده وکوئ، لاړ به شئ دلته به هم تاسو په دې ډول سره او دننه هم تاسو کولی شئ چې په دې ډول سره تر څنګه فرض مثال موږ تاسو غواړئ چې دلته داسې کلر واچو، نه کولی شئ چې ګټه ورنه واخلئ په دې ډول سره. ښه را به شئ تاسو که وغواړئ چې دا بلې خواته هم جوړ کړئ، کولی شئ دې خواته هم تاسو جوړ کړئ او د اوربیټ دپاره د خواته هم تاسو کولی شئ چې جوړې کړئ. فرض مثال موږ تاسو غواړئ چې بر المارۍ جوړه کړو، نو د برې د ځای دپاره هم موږ تاسو کولی شئ چې المارۍ جوړه کړو. که فرض مثال موږ تاسو راشو دلته تقریبا 0.5 په اندازې سره 9 متر موږ تاسو غواړئ چې المارۍ جوړه کړو، دلته هم موږ تاسو کولی شو دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې. اوس لاړ شئ تاسو دلته د المارۍ هم په څو برخو باندې وویشئ، 0.0 په اندازې سره د خواته راشئ 0.0 دا به هم تاسو کاپي کړئ، ایم او کنټرول دې ځای نه شروع او دا هم د دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې. اوس تاسو کولی شئ چې دا ټول فل کړئ
تقریبا 0.6 په اندازې سره دا ټول به د دې په اندازې سره تاسو فل کړئ. دا به هم تاسو فل کړئ. کولی شئ مخکې یو دفعه دا ټول را د باندې راوباسئ، بیا تاسو په دې ډول سره خطونه واچوئ. اوس تاسو کولی شئ چې دا ترېنه ډیلیټ کړئ په دې ډول سره. یوازې د مین ساحې به موږ تاسو سره پاتې شي. نو فعلا کولی شئ چې دلته تاسو هم په دې ډول سره رنګونه واچوئ ورته. که فرض مثال دلته غواړئ په دې ډول سره رنګ واچوئ، کولی شئ. کولی شئ نور پارټیشن هم ترسره کړئ. زه به راشم دلته به زه د فیسنګ دلته به لاړ شم، زه به دا کاشي دلته واچوم. دا کاشي به موږ تاسو د اشپزخانې او د تشنابونو دپاره وکاروو په دې ډول سره. او لاړ به شو دلته میټل ته. میټل کې به موږ تاسو دا به واخلو، دلته موږ تاسو میټل استفاده کوو. دې ځای کې به هم موږ تاسو په دې ډول سره یا په دې ډول سره کولی شو چې ګټه ونه واخلو. او را به شو دلته سټون، دلته هم په دې ډول سره دا کېږدو ورته. کولی شي مختلف ډولونه، که دا مو خوښ نه وي دا مو خوښ وي دا ورته کولی شو چې کېږدئ. دا مختلف ډولونه تاسو کولی شو چې استفاده وکړئ ترېنه. تشنابونه کې هم تاسو کولی شئ چې شاور کېږدئ یا نور شیونه، که فرض مثال هغه ضرورت و تاسو کولی شئ چې څنګه مو هغه جوړ کړلو په همدې ډول سره تاسو کولی شئ چې دا هم جوړ کړئ. ښه، نور به راشئ تاسو به فرش ته، فرض مثال زه راځم دلته کارپېټ ته راځم او داخل ته فرض مثال زه غواړم چې په دې ډول سره یا دا نه وي صحیح، په دې ډول سره هر یو چې ستاسو خوښ وي کولی شئ چې استعمال کړئ. فرض مثال حجرې دپاره موږ تاسو بل ډول استفاده کړو یا دا ډول استفاده کړو ورته. او د دې ځای دپاره به دلته به دا هم ترېنه لرې کړو چې مکمل ډول سره. مختلف ډولونه دي، یوازې دا نه دی چې تاسو دغه استفاده کوئ. کولی شئ چې تاسو دلته د کاور نه هم استفاده وکړئ. ګرانډ کاور کې هم مختلف شکلونه موجود دي. او دغه کارپېټ به زما په خیال باندې صحیح اوسېږي ورته. ښه، اوس به راشئ تاسو به دننه رنګ واچوئ په دې ساختمان کې. دلته به راشئ تاسو کلر ته، یو سپین رنګ به ورته واچوو چې په دې ډول سره چون ساحه موږ تاسو سره باید دغه اکثره ځایونو کې موږ تاسو چې استفاده کوو په دې ډول سره رنګونه استفاده کوو. داخل ته به ټول تاسو په دې ډول سره رنګ واچوئ. اطاقونو ته د اطاق دننه باید تاسو ټول دا رنګ واچوئ. سمه ده؟ نو موږ شو کولی چې دننه ټول ساحه موږ تاسو رنګ کړو. اوس به راشو خارج ته به هم موږ تاسو یو رنګ ورته انتخاب کړو. را به شئ دلته، که فرض مثال تاسو غواړئ چې زما په اندازې دا ډیزاین به موږ تاسو دپاره ډېر ښه چون کاشي دی. او دلته به هم راشئ تاسو به دا ورته انتخاب کړئ. اخواته ساحې ته به هم دغه انتخاب کړو ورته په دې ډول سره. ساختمان موږ تاسو سره خارجاً هم جوړ شو. ښه، په ځینو ځایونو کې موږ تاسو سره دلته لرګی لګېږي که نه، په ځینو ځایونو کې لګېږي. لکه فرض مثال دې ځای تر دې ځای پورې دا ټول لرګی شوی اوسېږي. هغه به څنګه کوو؟ 1 متر 5 سره به دلته راشئ. سمه ده؟ هر څومره چې اندازه تاسو ورته ورکوله مشکل نشته دی. دلته به راشئ تر دې ځای پورې، دا به هم اوربیل به ورته ورکوئ او دې ځای نه بیا انتخاب کړئ تر دې ځای پورې. او بیا هم دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې
بیا چې موازي راشي ورسره د محور سره. دینه هم شروع تر دې ځایه پورې. دا اضافي لینونه به تاسو ترېنه لرې کړئ، لکه دا شو تر څنګ دا لینونه موږ تاسو سره په درنه خوړلی کېږي. دلته د فرض مثال تاسو په همدې ځای کې کوم یو خوښېږي خطر ښه که نه مو خوښېږي، دلته به راشئ تاسو ووډ ته. په ووډ کې که فرض مثال زه همدا ورته انتخاب کړم، یا فرض مثال دا ورته انتخابم په دې ډول سره. دلته شو منګه کولی شي چې فرض مثال دلته شو ښه رنګ پاتې شوی دلته رانه رنګ به راولئ، دلته به هم تاسو ورته واچوئ. سمه ده. ښه په دې ډول سره کولی شئ چې لرګی هم تاسو جوړ کړئ ورته. اوس به راشئ تاسو به د دې دپاره چې دوهم منزل جوړ کړئ. لومړی منزل به موږ تاسو پټ کړو، خو د هغې نه مخکې باید موږ تاسو یو څه کمپوننټ راولو. لکه فرض مثال موږ تاسو سره کمپوننټ کې بیا څه شی شاملېږي. په کمپوننټ کې موږ تاسو سره چې شاملېږي هغه د دغې برخه د کاوچونه شولو، یا فرض مثال نور څه ضروریات دي موږ تاسو به ټول راولو. که فرض مثال موږ تاسو سره دلته کاوچ مهم دی په دغې کې حجره کې چې راولو ورته، دلته به راشئ تاسو به کاوچ ته کمپوننټ کې به بیا کاوچ به راولئ. دا دی سمه ده. د دې بیا څو کاپیانې واخلو موږ تاسو ایم او کنټرول. دې ته به زه روټیشن ورکړم. په دې ډول سره تقریبا 180 درجې. او دا به سکیل هم کمه تقریبا دونه. ښه اوس به دا به زه کاپي کړم له دې ځای نه، یو ایم او کنټرول دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دلته به زه راولم. ښه دا به نور هم زه سکیل کړمه تر څو پورې دا تر دې ځای پورې راورسېږي. څه به نور هم موږ سکیل کړو. ایم دې ځای ته شو. ښه اوس کولی شو دا شاوخوا نور ځایونو کې هم موږ تاسو کاوچ کېږدو ورته. فرض مثال دا موږ تاسو راواخلو، دا روټیټ کړو په دې ډول سره تقریبا 90 درجې په اندازې سره. دې نه به هم یو کاپي واخلو دلته. اوربیټ به ورکو دې ته. ایم دې ځای نه به دا ونیسئ او را به ولئ دخواته. تر دې ځای پورې. اوس به تاسو دا سکیل کړئ. سکیل به ورکړئ، دا تر دې ځای پورې به دا راورسوه. ښه کولی شئ اخواته هم تاسو دا ایم او کنټرول دې ته به روټیشن ورکړو تقریبا 180 درجو په اندازې سره. یو سل او اتیا درجې. او دا به هم موږ تاسو دې ځای نه به موف کړو دې ځای ده. دا د سکیل به موږ تاسو جوړ کړو ورته، چون ډېر غټ دی نشو کولی چې دا ایم دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې د
دې به موږ تاسو سکیل جوړ کړو. تر دې ځای پورې هغې خوا نه به موږ تاسو سکیل جوړ کړو. ښه که چېرې موږ تاسو اوس وغواړئ چې دلته دننه میز جوړ کړو، میز به موږ تاسو څنګه جوړو؟ رابشي دلته موږ تاسو سره میز کولی شو چې تیار کمپوننټ والا هم راولو، خو هغه به بیا موږ تاسو د نیټ نه راولو. که فرض مثال وغواړئ چې تیار جوړ شوی دلته تیار جوړ کړو، دلته به راشئ تاسو به یو ریکټینګل به تر دې ځای پورې واخلئ او دا به تاسو فول کړئ تقریبا د 1.5 متر په اندازې سره تاسو دا فول کړئ. اوس کولی شئ تاسو دلته کلر واچوئ. که فرض مثال دلته به راشئ تاسو میټل ته میټل که وغواړئ چې لرګین جوړ کړئ کولی شئ لرګین هم جوړ کړئ یا په دې ډول سره تاسو وغواړئ چې جوړ کړئ. کولی شئ دلته پای هم تاسو ورته ورکړئ خو د باندې جوړ کړئ دلته یې راولئ فقط د پایو برخه موږ تاسو دلته پرېږدو چون وخت موږ تاسو سره یاري نه کوي، په همدې خاطر باندې نشو کولی چې زیات کار په دې کې وکړو. نو کولی شئ چې په دې ډول سره راولئ. کولی شئ هلته تاسو کوچونه هم راولئ، نو کوچونه هم موږ تاسو کولی شئ چې راولو.